السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ وئ او د صحت چمک به نغښتي اوسئ. ملګرو زیات ملګرو غوښتنه کړې ده وایي موږ ته د اف جي کوین اپلیکیشن اپډیټ نه راځي او نه راته راخلاصیږي، نو دغه به څنګه شي؟ نو ملګرو اپډیټ چې دا هغه ته یې پلی سټور ته یې وړاندوینه کړې ده، نو پلی سټور تر اوسه پورې کنفرم کړی نه ده. انشاءالله تاسو غوښتنه وه مخکې چې دغه اپلیکیشن چې دا په کمزور انټرنیټ باندې راخلاصیږي نه، نو هغه اپډیټ غوښتنې له پلی سټور څخه کړې ده. نو انشاءالله چې پلی سټور به یې غوښتنه ډېر زر تایید کړي، نو اپډیټ به راشي. تر هغو زه تاسو ته یو طریقه ښیم، په هغې کې تاسو خپل اکاونټ راخلاصوئ، نو هماغه اسانه طریقه ده انشاءالله. مخکې له شروع کولو څخه ملګرو که زموږ چینل مو نه وي چینل سبسکرایب کړئ، زنګ تڼۍ کېکاږئ، آل انتخاب کړئ تر څو زموږ نوي ویډیو ټولو نه مخکې تر تاسو ته ورسیږي. او د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک او د اف جي کوین لینک د ټول ما د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې درته اچولي دي، نو اکاونټونه هم پکې جوړ کړئ، ښه کار پکې کولی شئ، فری انکم کې کار پکې کولی شئ. نو راځم ملګرو زه تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه موږ او تاسو همدغه اپلیکیشن ختم کړو، بل اپلیکیشن له کوم ځای را پیدا کړو، د ټولو طریقه درته ښیم. دغه اپلیکیشن چې دا د تاسو چې له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړی دی، دغه به ملګرو تاسو ختم کړئ، سمه ده. دا به تاسو په خپل موبایل کې ډیلیټ کړئ. چې کله مو ډیلیټ کړ ملګرو، نو دغه لینک به ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی وي، دغه باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ، سمه ده. دغه لینک باندې د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې زه درته اچوم، د لینک باندې چې تاسو کلیک واخیسته، تاسو ته به خپل براوزر کې راخلاص شي. تاسو ته به خپل براوزر کې راخلاص شي ملګرو. دغه وګورئ، تاسو ته وایي چې دغه ګوره دا د اف جي کوین اپلیکیشن ده که نه، تاسو به د اف جي کوین ډاونلوډ باندې ورته کلیک وکړئ. دغه د اف جي کوین اپلیکیشن روان شو، زه د ویډیو سکیپ کوم تر څو دغه اپلیکیشن ورسیږي. زه تاسو ته ښیم چې ګوره زما اپلیکیشن راخلاص شو. دغه د ملګرو ما اپلیکیشن ډاونلوډ کړ، زه یې اوس انسټالوم، نو تاسو به وګورئ چې انشاءالله بیا به اپلیکیشن کار کوي. زما خو په دغه خپل براوزر کې و، دغه د ویو براوزر و، نو تاسو ته به په کروم براوزر کې اسانۍ سره راخلاصیږي. کروم لینک باندې مې چې کلیک واخیسته، د اف جي کوین اپلیکیشن به درته راشي، ډاونلوډ باندې ورته کلیک واخلئ، بس ډایرکټ به تاسو ته ډاونلوډ روان شي پورته سر کې، تاسو به ورته ورشئ، چې کله ډاونلوډ شي بیا به انسټال کړئ. دغه د ملګرو دغه زه اوپن کوم، سمه ده. دغه د ملګرو تاسو خپله ولیده چې دغه کار کوي، ومې ده، نو بس خپله له همدغه اپلیکیشن څخه ګټه اخلئ تر څو چې د پلی سټور اپډیټ نه وي راغلی. بس دغلته ورته خپل ایمیل ورکړئ او په د لاندې خانه کې ورته خپل پاسورډ ورکړئ، د خانه پسې ټیک مارک کړئ، دغلته لاګین شئ ورته، بس خپل کار ترې اخلئ. دغه د اپلیکیشن مو چې هر کله له پلی سټور څخه اپډیټ راغی، پلی سټور ته اپډیټ راغی، نو بیا به له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړو. ښه ملګرو، تر بلې ویډیو موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.